السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا. أرحب بكم جميعا. امرأة وبيضة خذا أو هجي. امرأة كانت لها دجاجة. امرأة كانت لها دجاجة. يوي خذي چرګه درلودله. یوی خذی چرګه درلودله. امرأة خذا كانت و لها داغی لپاره دجاجة یو چرګه. امرأة كانت لها دجاجة یوی خذی چرګه درلودله. تبيد في كل يوم بيضة فضة. تبيد في كل يوم بيضة فضة. هر ورځ به د سپینو زرو هګۍ اچوله. هر ورځ به د سپینو زرو هګۍ اچوله. تبيد هګۍ به اچوله. في كل يوم هر ورځ بيضة هګۍ فضة د سپینو زرو. هر ورځ به د سپینو زرو هګۍ اچوله. فقالت المرأة في نفسها. فقالت المرأة في نفسها. دی خدي خپل ځان سره اویل. دی خدي خپل ځان سره اویل. فقالت المرأة دی خزي اویل في په نفسها خپل ځان کې یا خپل ځان سره اویل. أنا إن كثرت في طعمتها. أنا إن كثرت في طعمتها. کچیرته زه دې ته خواړه ډیر کړم. کچیرته زه دې ته خواړه ډیر کړم. انا زه ان کا کثرت زیات کړم. فی په طعمتها د دې په خوړو کې. تبيض في كل يوم بيضتين. تبيض في كل يوم بيضتين. هر ورځ کې به دوه هګۍ اچوي. هر ورځ کې به دوه هګۍ اچوي. تبيض هګۍ به اچوي. في كل يوم هر ورځ بيضتين دوه هګۍ. فلما كثرت في طعمتها. فلما كثرت في طعمتها. کله چې خواړه کې زیاتوالی راوستو. کله چې ډوډۍ کې یا خواړې کې ورته زیاتوالی راوستو. فلما کله چې کثرت زیات کړ. فی په طعمتها داغي په خواړو کې. تشققت حوصلتها فماتت. تشقق حوصلتها فماتت. نو دا ججوره ورته وچاودو. د ډیر خواړونه چې خوراک ورکه دا ججوره ستونه دی ورته دومره ډکو چې هغه وچاودي. نو چرګه غریبه مړه شو. نو هغه د دوه فکر کو. هغه یوم تیلاړه. نو انسان باید د ډیرو هغه ونه کی تمونه کړي. هغه چې لري په هغه شکر وباسي او د یو چې لري د دوو دی هغه نه کوي. اثنه چې دوو طلب کې یوم تیلاړه شي. نو دا قصې دي. نو دا یو دفعه تکرارم کو. امرأة وبيضة خذا أو هجي. امرأة كانت لها دجاجة تبيض في كل يوم بيضة فضة. فقالت المرأة في نفسها أنا إن كثرت في طعمتها تبيض في كل يوم بيضتين. فلما كثرت في طعمتها تشققت حوصلتها فماتت. یو دفعه لغت په لغت د دې ما کلمه په کلمه معنا کوم. امرأة خذا كانت ولها داغی لپاره دجاجة یو چرګه. تبيض چې هګۍ به اچولې. في كل يوم في په كل يوم هر ورځ بيضة هګۍ فضة د سپینو زرو. فقالت المرأة بس وی ویل المرأة د ښځې في نفسها خپل ځان سره انا ذ ان کا کثرت زیات کړم ذ في طعمتها في په طعمتها د دې په خواړو کې. تبيض نو هګۍ باچي. في په كل يوم هر ورځ بيضتين دوه هګۍ. فلما پس هر کله چې کثرت زیات کړ. في په طعمتها د دې په خواړو کې. تشققت نو حوصلتها نو دا ججوره وچاودي. یعنی دا ججوره دومره ورته ډک خوراک ورکو نو دا ججوره وچاودي. د چرګانو خو دلته ستوني کې ججوره وي. ججوره وای مونږه ججوره وای تاسو چې وای ستوني کې چې وګرځ شي. فماتت نو چې ججوره او پړ شي دا وچاودي. فماتت نو چرګه غریبه مړه شو. نو هله کوم چې
یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا لایک او کومنټ یوټیوب کې حتما کوئ. که څه پوښتنه وي کومنټ کې کولای شئ او فیسبوک کې هم درسونه شیر کوئ. فیسبوک کې د عربي زده کړې آنلاین مرکز په نوم زموږ پاڼه ده. او فی الحال تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.